السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد فؤاد درانی بیا ستاسو په درانه حضور کې د یوې نوې جالب ویډیو سره حاضر یم. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو د خوښې وړ وګرځي. قدرمنو دوستانو، زموږ نننۍ موضوع چې ده، موږ څه کولی شو چې د فیسبوک په اپلیکیشن کې د ریکویسټ اپشن لرې کړو او د فالو اپشن ولګوو. که چیرې دغه ویډیو ستاسو خوښه شو نو د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ، لایک هم کړئ، او که چیرې تاسو دغه چینل ته نوي راغلي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ. نو را به شو په ویډیو پیل کوو. په دغه فیسبوک اپلیکیشن باندې به موږ کلیک وکړو. د ده څخه وروسته موږ ته به د فیسبوک انټرپرایز یا صفحه به خلاصیږي. څه وخت چې هم دا زما د فیسبوک صفحه ده، نو قدرمنو دوستانو، نو را به شو موږ په دغه درې لاین چې تاسو ګورئ په ده باندې به کلیک ووهو. دغلته په دې اول سر کې موږ ته احمد فؤاد درانی سی یور پروفایل په ده باندې به کلیک ووهو. دلته ګورو په دغه درې ټکي نښان باندې ګورو، په دغه باندې به یو کلیک وکړو، په دغه درې ټکي باندې. د دې څخه وروسته را به شو په دغه سترګې نښان، دغه د سترګې نښه چې ده ویو آز چې ده، په دغه باندې به کلیک ووهو. د دې څخه وروسته قدرمنو دلته به موږ ته ښایي چې ستاسو آی ډي په کوم حالت کې ده. موږ ته وښودو چې ستاسو آی ډي د فرینډ په حالت کې ده. تاسو کولی شئ ایډیټ یا ریکویسټ فرینډ تاسو سره یوځای شي. نو زه د دې سیټنګ کومه. نو را به شم په دغه درې لاینز باندې بیا به هغه وکړم، کلیک وکړم. د دې څخه وروسته را به شو په دغه سیټنګ باندې به کلیک وکړو. سیټنګ اینډ پرووایز باندې چې موږ کلیک وکړو، بیا به په سیټنګز باندې بیا به کلیک وکړو. له سیټنګ څخه وروسته په داسې شاتنۍ برخه باندې به راځو. په دې شاته برخه باندې لیکلي دي هاو پیپل کان فایند اینډ کنیکټډ یو. نو دلته په دغه اپشن باندې موږ کلیک وکړو. دلته بیا موږ سره لیکلي دي هاو کان سینډ یور فرینډ ریکویسټ. تا ته څوک کولی شي فرینډ ریکویسټ وکړي. نو دا به فرینډ او فرینډ ته ووایي چې زما د ملګري ما ته کولی شي ریکویسټ یا فالو مې کړي. د دې ځای سیټنګ خلاص شو. په دې لاندنۍ برخه موږ سره لیکلي دي فالوورز اینډ پبلکس کنیکټډ. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. د دې څخه وروسته دوستانو نو دا به فرینډس دی، دا به پبلک ته به واړوئ. څه وخت چې هم پبلک ته واړوو، نو دغه دویمه هم چې ده فرینډز دی، دا به هم پبلک ته واړوئ. د دې څخه وروسته دغه دریمه هم ټول پبلک ته به واړوئ. دغه فرینډ او فرینډز دی، دا به ایوری ون ته واړوئ. نو بیا دا هم پبلک ته واړوئ. دلته موږ سره د پبلک سیټنګ وشو. قدرمنو دوستانو، دلته به بیرته راووځو. چې کله هم ترې نه راووتو دوستانو، تاسو ګورئ زه به دلته بیرته راشم، په خپل پروفایل باندې به کلیک وکړم. په دغه درې ټکي باندې چې تاسو ګورئ په دې به بیا به کلیک وکړو. په دغه سترګې نښان به موږ کلیک وکړو. د دې څخه وروسته قدرمنو دوستانو، دلته به ما سره ګورئ چې دلته د فالو اپشن دغه دی ما سره راغی. تاسو ګورئ دوستانو، دلته ما سره د فالو اپشن راغی. نو زه تاسو ته په دغه کې یو سیټنګ بل هم ښیم. دوستانو، که چیرې نه فالو غواړئ او نه هم ریکویسټ غواړئ اپشنونه، نو تاسو کولی شئ تاسو ته یو بل طریقه هم ښیم چې میسیج یا تاسو سره به ډایرکټ تاسو سره به خلک میسیج وکړي. دغه سیټنګ به هم تاسو ته وښیم. په دغه سیټنګ باندې به موږ کلیک وکړو. سیټنګ څخه وروسته به دوستانو څه وخت چې موږ هماغه سیټنګ زه تاسو ته ښیم، په دغه فالوورز اپشن باندې موږ چې کله کلیک وکړل، دا به ټول مثلا دا فرینډز ته به والو، دا به هم فرینډز ته به والو. کله چې دا فرینډز ته والو، دا فرینډ او فرینډز ته به والو، دا هم فرینډ او فرینډز ته به والو، او دا هم. دوستانو څه وخت چې دا هغه وشو، نو زه به بیرته راشم او خپل هغه پروفایل وګورم چې آیا ما سره بدل شوی ده او که نه دی. نو دلته به زه یو ریفریش به ورته ورکړم، راشم په بیا دغه په درې ټکو باندې به کلیک وکړم، په دغه ویو آز باندې به کلیک وکړم. دلته به ګورو چې موږ سره هغه بدل شوی او که نه. دلته به لږ ریفریش به ورته ورکړو دوستانو، دغه د ما سره بدل شوی ده. ګورئ ډایرکټ ما ته د میسیج اپشن راکړو. نو تاسو سره کولی شئ خلک ډایرکټ د میسیج څخه کار واخلي. که دغسې خوندور ویډیوګانې ستاسو په کار وي، لازمي ځان سره چینل سبسکرایب کړئ، لایک کومنټ مه هېروئ، ځکه چې دغه ستاسو لایک کومنټ شیر یا سبسکرایب موږ ته دا وړتیا راکوي چې دغسې ښایسته ویډیوګانو تر تاسو ورسوو. د الله په امان. محترم.